یو کلام دی د کلام مخکې یو دوه درې ټپۍ دي وایي اخیر پس دې دومره شور کو اخیر پس دې دومره شور کو ځان دې د خلکو د پیغور کو مال دې هم ژوند لکه اور کو سر کم یو ماښام سر تور کو بیا به دې مور په زیارتونو ګرځوي او یو بله ټپۍ ده وایي په زړه مې تل دغه ارماني په زړه مې تل دغه ارماني و چې راصفا کې خپل جاناني په ما جنت بیا دا جهاني وایي چې مور او پلار یې شهزادګانې ځکه اینونه بغدادۍ کونترې وینه او یو بله ټپۍ ده لکه رومانټیک ده وایي د زړه په زور سترګو ته ګورم د زړه په زور سترګو ته ګورم او شومه نسکور سترګو ته ګورم د زړه په زور سترګو ته ګورم د زړه په زور سترګو ته ګورم او شومه نسکور سترګو ته ګورم څنګ به یې نور سترګو ته ګورم وایي زه به یې د رور سترګو ته ګورم رور به یې د خور سترګو ته ډېر کتلي ویني یو کلام دی وایي اوس مو سر نشته چې زمونږ بابا جان تللی دی بابا جان تلے دے منزل مورک دے ہر کاروان مو پتاوان تلے دے او دی بی زمینو را لفلی زکا بنکڑی دی چی دی بی زمینو را لفلی زکا بنکڑی دی چی سر یہ خوڑلے چی توک مخ کے دا کاروان تلے دے او مخ کے شیر دے وی اخپل پختوی را دنیا تا پدے شان خودلی اخپل پختوی را دنیا تا پدے شان خودلی چی امن غوڑو دا شر نمبو پا جہان تلے دے او په انتظار چې شباب ستړی شي نو داسې وایي په انتظار چې شباب ستړی شي نو داسې وایي یو غزل بل نه لیکي ستا نه خو جانان تللی دی او استاد اجازه یو بل کلام دی وایي مقیش د ستارو یې په سور شال مقیش د ستارو یې په سور شال کړی دی او د تورو تورو زلفو یې په مخ ټال کړی دی او چې څنګه به وي وسلې ونۍ په ژړا تلې چې څنګه به وي وسلې ونۍ په ژړا تلې او ډېر عمر پس مې زړه د ذهن سوال کړی دی او چې واورېد د رباب ټنګ نو په سر یې جام راواړاو چې واورېد د رباب ټنګ نو په سر یې جام راواړاو دا ګوره که نه شیخ نن کم کمال کړی دی او نامه یې پرې لیکلې وه شباب خورای نه کو نامه یې پرې لیکلې وه شباب خورای نه کو دا کار یې په رومال په کم جمال کړی دی ډېره